وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره او دا غ په رحم او کرم سره د مؤمن بنده خویونه او صفات د مؤمن بنده خویونه او صفات د الله رب العزت په رحم او کرم سره بیانېدو، او په هغه سلسله کې موږ مکمل څو خویونه بیان کړي؟ 3 که 2 هم بیان کړي. اخرنی خوی د الله لحاظ ساتل. مؤمن بنده د الله لحاظ ساتي، او د هغې وضاحت خپل ذکر شوی و چې د الله لحاظ ساتل د دې معنی څه ده او په څه طریقه د الله رب العزت لحاظ هغه ساتلی کېږي. نن به انشاءالله یو بل خوی او صفت بیانو د مؤمن چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی. او ما تیر شوي درس کې دا خبره تاسو ته کړې وه چې دا خویونه ټول په یو مرتبه کې نه دي. یعنې بعض خویونه هغه دي چې هغه په یو بنده کې نه وي، نو هغه د سره مسلمان کېدی نه شي. خو بعض خویونه هغه دي چې هغه کله په یو مسلمان کې راشي نو هغه په اوچتې مرتبې ته رسي، او چې دغه خوی پکې نه وي نو دی کمزور ایمان والی. نننی چې کوم خوی دی د هغې تعلق د عقیدې سره دی، نو په دې کې گنجایش نشي کېدی چې یاره زه خیر دی که دا خوی چا کېږو ډېره ښه خبره ده، او که چا کې نه یو دومره دی چې لږ کمزور ایمان والی دی. دا مسله د توحید ده، دا د عقیدې ده. او الله رب العزت د انبیا رسولان را لیږلي د عقیدې د مسلې دپاره دي. قرآن د اول سر نه د آخري سره پورې وګوره، د انبیاو دعوت چې شروع کېږي نو هغه د دې ځینه یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای قوم زما بندگی د هغه الله کوئ خالص چې د هغه نه علاوه ستاسو بل معبود نشتی. دا د توحید مسله خبره شروع کېږي په توحید باندې او ختمیږي په توحید باندې. دا نور چې څومره احکامات دي او مسایل دي هغه ټول په دې منځ کې راځي چې توحید نه بیا هېڅ نشتی. نو بندگی د الله، عبودیت د الله دپاره، د الله وحدانیت منل، د هغه نومونه منل، د هغه صفات منل، د هغه الوهیت منل. الله سوی صورت یاسین کې وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. او خالص بندگی زما کوئ، همدقه نیغه لار ده. د دې نه چې اخوا کېږي ته کږې ته کوزېږي، او د دې نه چې اخوا کېږي ته ګډوډ کېږي. عبادت د الله، توحید د الله. نو عبودیت د الله چې حکم د الله به منلی کېږي، د الله د فیصلې مخالفت نشي کېدی، د الله د فیصلې په مخ کې اخوا دیخوا نه کول، د الله رب العزت د امر او د نهي خیال ساتل، دا ټول په توحید کې دننه راځي. د هغه نه علاوه د بل چا نه داسې نه یېرېده لکه څنګه چې د الله نه یېره کېږي. د هغه نه علاوه د بل چا نه داسې امیدونه نه ساتل لکه څنګه امیدونه چې د الله نه ساتلی کېږي. عبودیت د الله دپاره یعنی الله ته غاړه یښوده، هغه ته واپس کېده په هر څه کې. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. الله وی خپل رب ته انابت وکړئ، یعنې هغه ته واپس کېږئ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، غاړه هغه ته کېږدي، غاړه الله ته یښوده. دې ته عبودیت وایي، دې ته توحید وایي، دې ته د الله منل وایي.
چې څه دی هغه وي هغه به کوې، چې د څه نه دې منع کوي د هغې نه به منع کېږي. عبودیت یا بندگی د الله کول معنی الله نه مرستې غوښته، خصوصا په هغه وخت کې چې یو مخلوق ستا په کار نه راشي. او د موسی علیه السلام واقعه د بني اسرائیلو سره چې کله هغوی په دریاب باندې تېرېدو، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، کله د فرعونیانو او د بني اسرائیلو یو بل ولیدو چې دغه د فرعونیان را روان دي، نو هغو چغې کړې موسی علیه السلام ته وی انا لمدرکون، موږ خو راګیر کړی شو. قال کلا، وی هېڅ چېرې نشي کېدی، ان معي ربي سیهدین، زما سره زما رب دی هغه به زما مرسته کې ما ته به یو لاره ښیي. دې ته وایي بندګي د الله، توحید د الله، چې صرف مرسته کوونکی ذات هغه الله دی. د بندګانو مرسته هغه په بعضو کارونو کې ده او د بعضو وختونو دپاره ده. او موږ په هر مانځه کې او په هر رکعت کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین. او بیا داسې پسې زه موږ د توحید د عقیدې تعریف نه بیانو، نه د هغې په باره کې خبره کوو تفصیلي. مقصد د خبرې دا دی چې بندګي د الله کول معنی ده چې ستا به یو مضبوطه راسخه ثابت عقیده وي، داسې عقیده چې هغه به مکمل په الله باندې جوړوي. دې ته توحید وایو. د هغه وخته پورې سړی مسلمان کېدی نه شي، خو چې کله دا عقیده کمزوري شي که نه په زړه کې، او چې کله په دې عقیده باندې دوړه راشي، او چې کله شبهات ورته راپرېوځي او ده سره دومره علم او تقوا او ایمان نه وي چې هغه شبهاتو مقابله وکړي، نو د ده دا عقیده بیا د جولا کور خو م لیدلی که نه، هغه چې کومه جاله جوړه کړي د هغې هغه تارونه م لیدلي، د ده د عقیده بیا دغه تارونو پورې ونښلي یا د دې نه م کمزوري. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. او چې کله دې رسی د الله او رسی د رسول صلی الله علیه وسلم، یعنی قرآن او حدیث او شریعت او توحید پرېږدي، نو دې بیا په دغه پړو کې ونښلي، په خزعبلاتو پسې، په ګمراهیانو پسې، بلکې په کفر پسې روان شي، او خپل عمل ورته بیا ښایسته ښکاري، یاره که یم زه یم او عقیده زما صحیح. کله چې بندګي د الله کمزوري شي د یو بنده که نو عبودیت کې کمزورتیا راشي او په توحید کې کمزورتیا راشي، نو د دغه خلکو بیا زړونه او عقیدې هغه په ګډو وډو خبرو پورې ونښلي. په یو فاسق فاجر باندې د عقیده جوړه شي، په یو دجال دروغجن باندې د عقیده جوړه شي، په کوډګر باندې د عقیده جوړه شي، په پالګر باندې د عقیده جوړه شي، په نجومي باندې جوړه شي. دا هر څه هله کېږي چې کله د انسان عقیده کمزوري شي. نن به موږ خبره دا کوو چې د مؤمن یو خوی دا دی چې دی د کوډګرو، د پالګرو، د جادوګرو، نجومیانو نه ځان لرې ساتي، او د دغه خلکو په باره کې دا عقیده نه ساتي چې یاره دوی سره علم الغیب دی، یا دوی له الله یو خاص طاقت ورکړی دی چې هغه د بل چا سره نشتی، یا دوی زمونږ مسله حل کولی شي، مصیبت کې زمونږ په کار راتلی شي. دا د مؤمن عقیده نه ده، بلکې مؤمن د دغه کیسو نه ځان لرې ساتي. وګوره پیریان چې کله هغوی ایمان راوړو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، نو هغوی خپل منځ کې دا خبره وکړه وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. په دې پیریانو کې دا سرکشي چې راغلې وه که نه، او د الله نافرمانه شوي، نو د هغې یو وجه دا وه چې په دې بعضو انسانانو به پناه نیوه په دې بعضو پیریانو پورې، یعنی پناه خو الله پورې به نیسي، دوی به پناه به چا پورې نیوه؟ پیریانو پورې. د هغې د لاسه به پیریانو کې سرکشي راله. کله چې عقیده کمزوري شي سړي دا حال شي، خالق د پیریانو پرېږدي او په پیریانو پورې ونښلي، خالق د انسان پرېږدي او په هغه انسان پورې عقیده وتړي. نو بیا دی کله په کوډګر پسې منډې وهي، کله په جادوګر پسې، کله په کاهن پسې، کله ترویتي پسې، کله پالګر پسې، او ګډوډي. او سبحان الله دا خبره یاده کوي چې کله دی عقیده کمزوري وه که نه، نو کله د یو په در او کله د بل په در.
او د هر چا په در به دي کېښوري او ذلت او خواري او شرم دا به دې په نصیب وي. خو چې کله دې توحید مضبوط او عقیده دې په الله مضبوط او عزتمند به، ځکه چې ستا یو در دی او هغه معلوم در دی، الله ته واپس کېده، په الله باندې ایمان، په الله باندې یقین، په الله باندې توکل، د الله نه امید، د الله نه یره، هر څه واضح دي، هر څه معلوم دي. دا تندی به دې صرف هغه ته ټیټېږي، د املا به دې صرف هغه ته راکوزي. او چې کله د الله په باره کې د عقیده کمزوري شو، نو کله یو ځای ته او کله بل ځای ته او هر ځای کې به ذلیل او خوار ګرځي. نو به انشاءالله دې مسئلې په باره کې څه نه څه خبره کوو. کاهن په عربي کې دې ته کاهن هم وایي، ساحر ورته هم وایي، عراف ورته هم وایي، نور نومونه هم شته. کاهن په اصل کې چا ته وایي؟ ګوره کاهن مختصر تعریف دا دی، اگر که ډېر تعریفونه شي دي، هغه دا چې څوک دعوه د غیب وکوي. یعنې کوم سړی چې د غیبو دعوه کوي که نه، دته کاهن ویلی کېږي. د مستقبل خبرې خلکو ته بیانوي، د پیریانو په واسطه سره، په نورو ګډو وډو لارو سره، یا په دروغو سره، او څه نه څه طریقې استعمالوي. نو دا پیریان په کې استعمالوي، شیطانان ورسره ملګرتیا کوي او دا دعوه کوي چې زه غیب بیانولی شم. ځکه چې هر شی چې د انسان نه پناه دې ته غیب ویله کېږي. خو دا غیب کله نسبي، یعنی غیب په نسبت د یو کس یې. اوس ما یو خبره نه ده لیدلې، نو زما په نسبت، زما په اعتبار هغه څه دی؟ غیب دی. خو بل کس دی خبر دی، د هغه دپاره غیب نه دی. او کله داسې خبرې چې ټولو نه پټوي. د مستقبل علم دا هېڅ چا ته نه دی معلوم سوای د الله نه. نه نبی ته معلوم دی، نه ولی ته معلوم دی، نه ملائکو ته معلوم دی، نه پیریانو ته معلوم دی، نه جادوګرانو ته، نه کاهنانو ته معلوم دی. بیا یو بل اصطلاح علما استعمالوي او عربۍ کې العراف ورته ویلی کېږي. عراف چاته ویلی کېږي؟ دی بعض کارونه کوي، لکه څه داسې تپوسونه د خلکو نه کوي، او څه داسې چل ول کوي، او وایي زه دې سره چې دی که تا نه چا څه شی پټ کړی هغه معلومولی شم، او که تا نه څه شی ورک شوی هغه معلومولی شم، او سبا به تا سره څه کېږي هغه زه معلومولی شم، او ستا په نصیب کې پر روان کال کې څه دي دا زه معلومولی شم. دی هم د دغه اولني رور دی او غیر د رور دی. بیا دغه شان دې کې دننه راځي رمال ورته ویلی کېږي، په دې شګو باندې لیکل کوي. دغه شان نجومي، یره وایي ستا ستوری اوس په ګردش کې دی، او ستا ستوری کته دی، او ستا ستوری بره دی، ته به چې دی په دې میاشت کې تاله به دا مصیبت راځي، په دې میاشت کې به تا دا بیماري را روانه ده، را روان میاشت کې به ستا حالات ښه شي. دا هم دغه قسم دی. بعض هغه دي چې هغه د سړي دا ورغوی ګوري، دې ته داسې ګوري، نو تا چې دی را روان کال کې به داسې کېږي، ته به غریب کېږي، ته به مالداره کېږي. دا هم د دوی د جماعت نه دی. بعض نصیبونه معلوموي په نورو طریقو سره، د سړي مخ ته ګوري، وایي زه ستا مخ ته ګورم، زه ستا نصیب معلومولی شم. په دې کې او په دې اولنو کې څه فرق دی؟ هېڅ فرق پکې نشته. خو د هغوی طریقه یوه ده، د وارداتو د دې طریقه بله ده. بعض وایي زه د توتي په واسطه معلوموم چې ستا نصیب څنګه دی. بعض وایي زه یو پروګرام استعمالوم، او بعض وایي موږ پاڼې لوګي کوو او ته به هغې ته کښېنې، او بیا سیب چې دی په ځان باندې څادر اچولی، په ځان رپرپی راولي، خوله پرې راغلي چې هغه د ځان نه لرې کړي، تا ته وایي تا سره به دا کېږي، تا سره به دغه کېږي. زه د ده د عقیدې په باره کې یو خبره نه کوم، د ده خو عقیده دړې وړې شوې ده. دا څوک چې دا کار کوي، خو دا چې وله تلی دی، د ده په باره کې تاسو څه وایي چې دا عقل کار کوي؟ عقل چې کله سلیم عقل یو صحیح که نه، نو سړی د خالق او د مخلوق په منځ کې فرق کولی شي. چې عقل کله برابري که نه، نو انسان تمییز کولی شي د خیر او د شر په منځ کې. او چې کله عقل برابري که نه، نو سړی تمییز کولی شي د نقصان ورکوونکي شي په منځ کې او د فایده ورکوونکي شي په منځ کې. چې عقل د انسان برابري، نو دی د غلط او د صحیح په منځ کې تمییز کولی شي، د حق او د باطل په منځ کې. ځکه خو ګوره الله رب العزت قرآن کې ځای په ځای دعوت ورکړی دی د عقل استعمالولو ته، سوچ کولو ته، فکر کولو ته. ګوره موږ چې کله عوام دي او که خواص دي،
د چا خبره بیان کړو چې یاره یو سړی لګي او دا قیسې بیانوله په منبر یا په روډ کې یا په میدان کې او که بهر ځای کې ولاړ، نو بیا ورسره موږ دا ووایو وایي دا لاندې چې ناست وو یاره د دوی د عقل دا ورسره موږ دا خبر دغه ټیم کې ته شکر ادا کوه. عقل الله رب العزت هر چا له دې نه دی ورکړی چې هغه دومره استعمال کړي چې حق او باطل پې وپېژني، چې دروغ او رښتیا پې وپېژني. یو مسله باندې به ماشوم پوهېږي، په هغې باندې سپین ګیری د 15 کالو او 10 کالو نه پوهېږي، ځکه چې هغه عقل استعمال کړی دی دپاره نه دی. یو سړی وایي زه ستا مخ ته ګورم، زه ستا مستقبل معلومومه. دا چې د موحدینو بچی که نه او د 6 کالو هغه ورته مو وایي کاکا دروغ دی وایي. ته زما د مخ نه څنګه معلوموي چې زما سره به روان کال څه کېږي؟ هم دې سړي ته سپین ګیري په لینډ کې ناسي نمبر یې اخیستی، پیسې مو ورکوي د دې لپاره چې په دې سړي باندې خپل نصیب معلوم کړي او خپل قسمت معلوم کړي. د عقل د ختمېدو غټه نښه دا ده، د عقل د ختمېدو ډېرې نښې دي. یوه نښه د عقل د ختمېدو دا ده چې سړی په دې پالګرو، په دې کاهنانو، جادوګرانو او کوډګرو پسې ځي چې معلوم کړي د دوی نه هغه علم چې هغه الله په غیبو کې ساتلی دی. پوه شه چې دې سړي عقل نشته. د دې خلکو په دروازه باندې چې دې څوک هم ولیدو پټې سترګې دا وایي د دوی عقل نشته. عقل یې کار نه کوي، نشته معنی نه عقل یې کار نه کوي، دې کې استعمال کړی نه، الله ولې توفیق نه دی ورکړی. یعنې یو سړی دروازې کې ولاړ دی، پیسې ورکړي دي، نمبر یې اخیستی دی، ذلیل او خوار څه دپاره لکه وایي د ده نه تپوس کوو چې لکه دا زما به څه قیسه کېږي. ها یعنې هغه وایي چې د غیبو معلومات کول غواړم چې څه به کېږي. که چېرته دا غیب د ده نه په من ته معلوم وي دا کوم چې ناست دی، نو دی به په ټوله دنیا کې د ټولو مالداره سړی دقه هغه ځان له په لوګو موګو کې ناست دی او تورې چې ډېره زوړندې کړي دی او یو سخا شکل یې په بد حال او بینونه ترې روان دي. زما او ستا نه پیسې علي خپله خېټه پې ساتي او دی وایي ده ته پته دی چې زما سره به څه کېږي. د ټولو نه مالداره خلک به دا وي، ټولو نه مالداره خلک به په دنیا کې هغه دوی ولې ځکه چې د هر څه ورته پته او الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې څه وایي؟ پیغمبر ته وایي دې خلکو ته ووایه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې ګوره زه د خپل ځان دپاره د نفع او د نقصان مالک نه یم، د خپل ځان دپاره الا ماشاء الله، مګر دا که الله وغواړي. ولو كنت أعلم الغیب، ما د دې دپاره دا آیت وایي ولو كنت أعلم الغیب، او که چېرته زه په غیب پوهېدی لاستکثرت من الخیر، ما به د ځان دپاره خیر ډېر کړی وی. مفسرین وایي د خیر معنی مال، ما به دا مال سم ډېر کړی وی ځان دپاره چې په غیب پوهېږم. وما مسني سوء، ما ته به هېڅ مصیبت نه را رسېدی، هېڅ تکلیف به نه را رسېدی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د آیت په تفسیر کې وایي معنی د دې دا ده چې ما ته به دا پته وی چې دا کم شی چې زه علم په دې کې زما دپاره فایده ده او که نقصان دی، دا کم شی چې زه خرڅومه په دې کې به زما ګټه کېږي که دې کې به زما تاوان وي، دا اول نه به ورته دا پته وي. نو تاوان به ورته چې ته رسېدلی وي نه به رسېدلی، غریبي به پرې راغلی وي نه، ملګري به شهیدان شوي وي نه، به د لرې مخکې نه به ورته وایي چې هلته مه ځئ، هلته دا کېدو ولی دی. نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته نشتی د غیب و هغوی که ما ته پته وی نو زه به هر خیر به ما سره وی، د سره به شر ما ته راتلی نه، د سره به مصیبت راتلی نه. او دغه خلک خو دعوه د دې کوي چې موږ سره د غیب و علم دی، نو بیا ولې دوی دومره بد حاله دي؟ ولې دوی زما او ستا پیسو ته ضرورت لري؟ ولې دوی د دوکو دړاکو ته ضرورت لري؟ ولې دوی په بد حال ناست دي؟ دلیل دی په دې باندې چې د غیب و علم دوی سره نشته، داسې تشه دعوه ده. او د دې 2-3 آیتونو نه بعد زه درته اورومه، د دې نه بعد چې څوک کوم دا دعوه کوي د غیبو او چې څوک یې هم مني چې او د الله نه علاوه څوک شتي چې د هغه سره د غیب و علم شتي، نو دا عقیده د کفر ده. الله وایي
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وای پیغمبر دې خلکو ته ځمکې او اسمانونو کې چې څوک هم دي ګوره الله دې څه خبره کړې ده من فی السماوات والارض عام یعنی څومره مخلوق چې ځمکې او اسمانونو کې دی دوی ته د غیبو پته نشتی هیچا ته پته نشتی. اوس دې کې به ته ماته څه وې چې دغه جادوګر صاحب ته مستثنا دی هغه نجومي هغه پالګر هغه کوټګر هغه بابا هغه پیر هغه ولی هغه ګټه هغه ونه هغه شیطان هغه پیری هغه ملائک هغه نبی الله خو لا يعلم من في السماوات والارض. اوس که ستاسو دا کوټګر او نجومي او پالګر وای د ځمکې او د اسمان نه بهر هغه جدا خبره ده خو الله وایي چې ځمکې او اسمان کې څوک دي نو د هغو سره د غیب علم نشتی. د پیغمبر باره کې واوره ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلو ګوره ما تاسو ته وی دا نه دي ویلي چې ما سره خزانې د الله دي یا ما سره علم د غیبو دی او همدغه خبره رسول صلی الله علیه وسلم هم کړې وه. اوس چې د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشتی بل چا سره وایي چې د نوح علیه السلام سره د غیب علم نشتی بل به د چا سره وي چې د جبریل علیه السلام سره د غیب علم نشتی بل به د چا سره وي. او ځکه هغه تاسو ته ما واقعه بیان کړې وه که نه یو خلیفه باره کې راځي چې هغه خبر شو چې علاقه کې یو نجومي پیدا شوی دی خلکو ته د مستقبل خبرې ورکوي او دعوه د غیب وکوي راویې غوښتو خپل دربار ته ورته وي زما ژوند به اوږد وي که ستا به اوږد وي هغه ورته نه سیبه حالات داسې وایي زمونږ د علم مطابق چې ژوند به زما اوږد وي ستاسو دا به زما دی نه لړي هغه کس ته یې توره راکړه توره یې واخیسته په هغه زیت یې سر جدا کړو او بیا خلکو ته دی دروغو ته مو کتو که دی رښتینی وی ده به ویلی چې ته به لږ ساعت بعد ما کوتره کوې خو ده سره علم نه و د غیب و دا دروغجن دی په دې خپله دعوه کې. ها او که الله رب العزت څوک په پټو خبرو پوه کوي که نه نو الله یې پوه کړي لکه اوس الله قرآن کې وایي چې زه غیب چاته نه ښیم الا من ارتضى من رسول الا دا چې یو رسول د الله ته یو پیغمبر ته الله وښایي نو دا ورته هم الله ښایي داسې نه چې هغه ته معلومه لکه اوس قیامت کې به څه کېږي بعض حالات الله رب العزت خپل پیغمبر ته ښوولي دي او ورته بیان کړي دي هغه موږ ته بیان کړي دي دا ابتداءً رسول الله وسلم ته معلوم بغیر د دې نه چې الله ورته ښوولی هغه ته معلوم نه. د آخرت خبره خو پرېږده یو شرعي مسله حلال او حرام د هغه وخته پورې پیغمبر ته نه و معلوم چې څو پورې ورته الله نه و ښوولي. الله ورته وایي پیغمبر ته ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ای پیغمبر نه ته د قرآن نه خبر وي او نه د ایمان نه خبر وي دا خو ته موږ خبر کړي پاتې له د آخرت خبرې او د قبر خبرې او د مستقبل خبرې دا که رسول الله وسلم بیان کړي دي خو الله ورته ښوولي دي که دلته یو اشکال زړه ته دا راځي چې کله ناکله د دې کاهنانو بعض خبرې رښتیا ثابتې شي هغه څنګه اولنۍ خبره هغه د یاد ساتي چې دوی خو یو خبره ولي چې هر څه یې ووایي او کیدی شي مستقبل کې هم دقه شان الله تا سره لیکلي نشي کېدی ستا به وي را روان کال له بچی کېږي دا خو دې یو خبره وویشته کېږي به نه به کېږي ده ته پته هم نشته او را روان کال الله تعالی بچی درکړو نو ته به اوس څه چې وګوره هغه ته پته وه خو الله ستا په نصیب کې لیکلي چې را روان کال به ستا بچی کېږي. لکه زه اوس تاسو کې یو کس ته ووایم په دې ټول جماعت ته چې په تاسو کې به بعض کسان میاشت بعد کلي ته ځي بعض به پکې نه ځي میاشت بعد نو بیا چې وګوره ها دا که څه ده ته غیب معلوم و ښه میاشت بعد به پکې کلي ته ځي هغه یو خبره هغه وکړه او یو سړی میاشت بعد کلي ته لاړ کله داسې کېږي کله لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې دا شیطانان د اسمان نه د خبرونو پټولو کوشش کوي
یو خبره نیمه دوی کله نه کله راپټه کي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د هغې سره یو کم سل دروغ یو ځای کي او خبرې بیا لاندې خلکو ته بیانوي، نو یو کم سل خو دروغ ثابتې شي، هغه یو پکې رښتیا ثابت وي، هغه یو چې رښتیا ثابته شي به د کمزورو عقیدو والا پورې ونښلي. وګوره ورته دا زه د مستقبل خبره کوم. ښه د حال په باره کې درته څنګه پته لګي؟ کله داسې وشي لکه بعض پسې ورشي کینې ورسره، چې کینې ورسره نو ورته ښه ستا دا مسله د دې پلار سره ډېره سخته شوې ده، نو هغه سوچ کړي چې دته خو لا ما مسله بیان کړې ده او ډېر هغې له هم دقې مسلې لري، خو دته خو لا ما قصه کړې نه ده، هغوی ستا د پلار سره جګړه سخته شوې ده. کله ورته وایي ښه دا خو ډېر بدتمیزه نه و دې ګاډي کې چې تا سره دا خوله واړوله او دا خبرې تا سره ورانې کړې او داسې شوي، دته خو عقیده کمزورې ده. د آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، بل چې دی بیا د پیر صاحب منجور ته جوړ شوی، یو ناول یې دننه ناستي بل ناول یې سره بیا په دروازه کې ناستي، صرف دې خبرې متاثره کړو چې ده ووایي چې ته چې راتلې په دې ګاډي کې تا د سړي سره دا خبرې واړولې. ګوره دا خو اسانه خبره ده، د ده سره پیریان او شیطانان دي، دا پیریان او شیطانان دله بعض خبرونه راوړي، دله خبر راوړي دی نورو ته بیانوي. پیریان او شیطانان خو دا کولی شي، موږ ته خو ښکاري نه که نه، الله زموږ نه پټ کړي دي. دوی دا شیطانان د دوی خدمت کوي د دې جادوګرانو کوډګرو په دې چې کله دوی یو کفر وکړي. یو جادوګر یې نیولی و سوډانی و او د دیزی حکومت نیولی و، نو هغه بیا انټرویو ورکړې وه، هغه انټرویو کې توبه یې وویسته، توبه یې ویستې وه او بیا به خلکو له دعوت ورکو د توحید طرف ته. نو هغه دا قصه ذکر کړې وه چې ما نه خلک تپوس کوي چې څنګه د شیطانانو به ستا خدمت کوو. هغه وایي ما ته یې دا ویلي چې ته به دې قرآن ته دي کې هغه وړوکې نسخه چې کومې مصحف هغه به راوالې او هغې ته به یو تار واچې او هغه به او دسمات یې دا ځای چې کمي په باتروم کې دي کې به یې زوړند کړي کته، نو هغه ما به هغې کې زوړند کړی نو دوی به زما خدمت کوو. بعضو ته پکې ویلي دي چې ته به داسې ووایې چې لکه دا پلانې عبادت نشته، دا خبره خو په خوله ته وړه ښکاري، خو دا کفر دی. لکه اوس شیطان ورته وایي زه به ستا خدمت هله کوم چې کله ته دا ووایې چې د مازدیګرې دا مونځ نشته. دا خبره کول چې د مازدیګرې مونځ نشته دا خو کفر دی. بعضو ته دا ویلي دي چې ته به په ګنده وینې سره چې هغه د ماهوارۍ هغه وینې د ګنده وینه په دې سره به د قرآن بعض ایتونه لیکي، هله به موږ ستا خدمت کوو. بعضو ته ویلي دي چې ته به لاړ شې پلاني ځای کې به پلاني مخلوق ته سجده ولګې بیا دله موږ خدمت کوو. نو دا سوچ مه کوئ چې دا شیطانان د دوی لپاره د دوی خدمتونه د الله د رضا دپاره کوي، نه، ده څه خباست کړی دی ځکه هغه تابعدار شوي دي. نو په دې طریقو سره دا خبرونه دله راوړي، خو دا خبر د مستقبل خو نه دی، د حال دی یا یو کار وشو نږدې وخت کې، نو دې کې څه دي؟ په دې قسمه خبرو باندې دوکه کېده نه دي پکار، هوښیار اوسئ، ویښ اوسئ. او نن سبا خو د ټکنالوژۍ دور د فتنه زیاته شوې ده، د دوی خپلې چینلې دي، د دوی خپل اکاونټونه دي، په فیسبوک کې یوټیوب کې عام په دې ډیشونو باندې د دوی خپلې خپلې چینلې راځي او په هغې باندې ورته بعض دیګې رابطې ورسره کوي. هغه یو پروګرام ما کتو، د دوی دا پروګرامونه زه کله نه کله ګورم دې دپاره چې راته پته وي چې دوی څه وایي څه نه وایي، اگر که دا د عوامو دپاره نه دي جایز. نو هغه دغه چا چې دا پروګرام کوو دی په یو ملک کې ناست دی، ټلیفون چې ورته چا کړی دی هغه په بل ملک کې ناست دی. نو هغه ورته وایي چې جي زما څه مسله ده او دا به څه کېږي او دا به حل شي او که نه. هغه ورته وایي ته یو څادر راواله، یو څادر راوالي وي دا ناب کا، هغه ناب کي
بیا ورته لږ څه بعد وایي ته دا کولاو کوه څادر کولاو کړي وایي اوس چې ناب کې هلک کوي دې ته جادوګري وایي که نه ښه نو ستا حالات نږدې وخت کې ښه کېدو والا دي اوس ته دې عقیدې ته وګوره ته دې کار ته وګوره ناست دی په یو ملک د هغه په بل ملک د تپوس تکې او کپړه لنډه شوه او که کپړه اوږده شوه دا عقیدې ګورې د سوشل میډیا د خورېدو سره یو نقصان دا وشو چې لاشعوري طریقې سره پکې خلک اخته شوي دي ما بل اوس خبر وکړه د دې پروګرامونو کوم پروګرامونو مستقبل چې معلومه په دې فیسبوکونو کې راځي او پیدا کړي چې ته به را روان کال له څنګې دا ښه صحیح عقیدې ولې دې به هم ورنه نوځي ته خو دې ته لږ سوچ وکړه که نه را روان کال به ته څنګه دا خو د غیبو دعوه ده ته څنګه ورنه نوځي قسمت معلومې او پروګرام ته وایي دا پته لګي چې ستا ښه ملګری کم یو دی دا د چا چې ملګري دي ده ته پکې لا پته نه شي چې زما ښه ملګری کم یو دی او پروګرام ته پته لګي چې د ښه ملګری پکې کم یو دی دا موږ په کوم طرف روان یو الحمدلله د مسلمان عقیده داسې صفا ده لکه شیشه شپه هم د هغې رڼا ده په دې قصو نه دوکه کېږي الحمدلله او ځکه زموږ ژوند ډېر په ارام الحمدلله سکون والا ژوند دی الله یې د مرګه پورې موږ ته نصیب کړي نه د کوټګرو په قصو کې یو نه د پالګرو په قصو کې یو نه د نجومیانو په قصو کې یو نه ستوري معلومو نه چاته خپل مخ ښایو چې هغه راته مستقبل بیان کړي نه پروګرامونو ته ورننوځو نه چا پسې ورځو چې دا ورغوی راله وګوري نه چا پسې ځو چې په توتیانو راله نصیب معلوم کړي نه چاته دې دپاره ټلیفونونه کوو نه هم دا عقیده شتي چې د الله نه علاوه له داسې څوک شتي چې هغه په غیبو پوه دی هر څه الله ته حواله کړي دي د الله بندګي کوو اسباب لټو د ژوند د تېرولو او دغه وایو چې مستقبل د الله په لاس کې ده او په الله هم ښه ګمان دی چې څه کېږي هغه به ښه کېږي څومره د باچایي ژوند دی څومره ښایسته ژوند دی او دا خلک په لویو غمونو کې اخته دي دا په دې قصو پسې چې لګېدلي دي په لویو غمونو کې او زموږ د ملک او زموږ د خلکو د پښتنو خبره کومه دا ګټه مسله ده په پلاني کوډي شوي دي په هغه جادو شوی دی د هغه نه په هغه چا غوټې کړي دي او په هغې کې چوپ کړی دی او چا تړلی دی او چا داسې کړي دی او چا دغه کړي دي د دې قسمه خبرو د خورېدو لویه وجه یوه علم نه مخکې عقیدې کمزورتیا د عقیدې کمزورتیا دې ته جوهر علم هم نه دی پکار یعنې دا نه چې یو سړی به امام ذهبي به ترې جوړ شي نو دی به په دې مسله پوه شي زما او ستا دا عقیده ده چې غیبو باندې څوک پوه دی الله یو سړی راغی دعوه د غیبو کوي د دې دعوې د رد کولو دپاره څومره علم پکار دی چې څو کتاب یې ویلي چې یو هم نه یې ویلی چې صرف دا عقیده مضبوطه وي چې د غیب و علم صرف د الله سره دی دی به د هر چا دعوه رد کوي چې څوک د غیب و دعوه کوي دلیل دی په دې چې زموږ د خلکو ډېرو عقیدو کې کمزورتیا ده عقیدو کې کمزورتیا ده اسی دې حدیث ته غوږ کېدی ګوره عمران بن حسین رضی الله عنهما روایت دی امام بزار راوړی دی ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له يتقول كده زنگ معاشري تقوري هغه سړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي په موږ کې نه دی یعنې زموږ په امت کې نه دی چې بدپالي کوي هغه سړی په موږ کې نه دی چې کهانت په خپله کوي یا ځي په کاهن پسې چې د ده دپاره وکړي هغه سړی په موږ کې نه دی چې جادوګر دی یا د چا دپاره چې جادو کیږي څوک چې ورغلی دی ومن اتا کاهنا او څوک چې لاړ په یو کاهن پسې او ما تاسو ته ووایي که نه چې کاهن وویلی شي نو کاهن
و اخوانه، د دې چې څومره وروڼه دي ټول پکې دننه رالو. کاهن، نجومي، جادوګر، کوډګر، پالګر، ترویتي، چې کم ته اقسام یادې دا ټول یو قصه ده. ټول د ټولو مین مسله څه ده؟ د غیب و دعوه. د ټولو مین مسله هغه د غیب و دعوه ده. د شیطانانو نه خدمت اخیستې دي، شرکیه عقیده، کفر په الله باندې. چې کم سړی لاړ په کاهن پسې فصدقه بما یقولو، او دې تصدیق کوي د دغه خبرو مني چې او دا سړی رښتیا وایي، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. د انکار وکړو د هغه قرآن نه کوم قرآن چې الله په محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی. ولې څنګه انکار وکړو؟ قرآن کې الله ویلي چې د غیب و علم زمان علاوه بل چا سره نشته. د تصدیق وکړو چې نه د کاهن صاحب سره د ده سره هم شته، انکار یې ونه کړو. انکار یې وکړو. کم سړی چې د دې نجومیانو او پالګرو په خبرو یقین کوي که نه، تصدیق کوي چې او د غیب و علم دوی سره هم برخه شته. دا زما فتوا نه ده. ګورئ بعض ویروي دا وابیان په فتوو کې ډېر سخت دي. دا د وابیانو فتوا نه ده. نه دا فتوی زمونږ سره چې فیکټري پرته ده چې به هغې کې جوړو. دا خو د هغه رسول صلی الله علیه وسلم فتوا ده چې زما پې ایمان دی او ستا پې ایمان دی. دا د هغه فتوا ده. بل روایت واوره، امام طبراني راوړی د واثله ابن الاسقاع رضی الله عنه روایت، من اتا کاهنا فسأله عن شيء، څوک چې په کاهن پسې لاړ او د څه خبرې ترې تپوس وکړو، صرف تپوس، تصدیق لا نشته، حجبت عنه التوبه 40 لیله، 40 شپې الله د ده نه توبه بنده کړي. فإن صدقه بما قال كفر، او که تصدیق ولو وکړو نو بیا خو کافر شو. بل روایت واوره، دا امام مسلم راوړی، من اتا عرافا، څوک چې لاړ په نجومي پالګر پسې، فسأله عن شيء، او څه تپوس یې وکړو، فصدقه، او تصدیق یې وله وکړو، نو یو روایت کې خو دغه دي چې فقد کفر بما انزل علی محمد. بل روایت کې دلی فسأله عن شيء، تپوس یې صرف وکړو، لم تقبل له صلاة 40 یوما، 40 ورځې ول الله لمونځ نه قبلوي. یعنی صرف لاړ تپوس کوي، دی په ګناه کې واقع شو، کافر نه شو. ځکه چې دی وایي چې زما دا عقیده ده چې د غیب و علم صرف د الله سره دی. کافر کولی خو موږ نه شو. عقیده د سړي صحیح ده، خو دومره لوی جرم کې واقع شو چې 40 ورځې لمونځ نه قبلېږي. او د لمونځ نه قبلېدو دا معنی ده چې لمونځ به نه کوي. لمونځ د ده په ذمه دی، دی به 40 ورځې لمونځ کوي چې دا فریضه خو دې ساقطېږي که نه، خو قبلېږي نه. یا ما قبلېږي نه معنی څه ده؟ اجر او ثواب ورته نه میلاویږي. نور لمونځ به کوي خو اجر او ثواب ورته نه میلاویږي. دومره لوی جرم کې واقع دی. یاره چې زما چې تجربې کوم، تجربې مجربې به نه کړي. د دې خلکو خواله تګ او د دوی کته یا کفر دی یا لوی جرم دی، او روا دي د هغه عالم او داعي دپاره چې هغه د دوی د حقیقت بیانولو دپاره د دوی خواله ورځي، یا د دوی بیانونه اوري، یا د دوی د پروګرامونه ګوري، یا د دوی سره د مناظرې دپاره چې د دوی د خباست دی خلکو ته راښکاره کړي. دا د عالم او داعي دپاره څه دي؟ جایز دي. یو روایت کې داسې راځي، امام ابن حبان راوړی دی او صحیح کړی دی. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده، 3 قسمه خلک جنت ته نشي تللی: مدمن خمر، چې همیشه شراب څکي، ولا مؤمن بسحر، او په جادو باندې ایمان لرونکی. ایمان لرونکی یعنی تصدیق کوونکی، لکه ساعت مخکې من خبره وکړه. ولا قاطع رحم، او رشتې ماتونکی. زمونږ مقصدي خبره کوم ځای کې ده؟
دا جادو باندې ایمان لرونکی، جادو باندې ایمان لرونکی یو خو ایمان داسې دی چې یو سړی وایي چې او جادو اثر کوي د الله په اذن سره، دا خو زموږ د ټولو ایمان دی. جادو باندې ایمان لرونکی معنی څه ده؟ یعنی دا جادوګر، کوډګر، پالګر، نجومي چې کومه دعوه کوي د ده په ایمان دی چې او دوی په دې دعوه کې رښتیني دي، دا سړی جنت ته نشي تللی. حدیث کې دا هم راځي، امام ابو داود، امام نسائی راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی. العیافه والطیره والطرق من الجبت، دا درې قسمه کارونه رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا جادو دی، دا د جادوګرۍ په زمره کې راځي. اول دی العیافه. عیافه څه ته وایي؟ پخوا د جاهلیت په دور کې د اسلام د راتلو نه مخکې د هغوی یو دا طریقه وه چې د چا به د یو کار اراده وه که نه، نو یو مرغۍ به یې کېنوله، هغه به بیا والوځوله، چې دا مرغۍ به یې والوځوله چې دا به په ښی طرف لاړه، معنی ده چې دې کار کې خیر دی، او چې په دې ګس طرف ولاړ دې کې شر دی، نو بیا به هغه کار نه کوو. دا عقیدې دي که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، دا د جوله هغه کور دی که دا اوس عقیده شوه. یعنی مرغۍ ته څه پته ولګېده چې دې کار کې خیر دی او که شر دی؟ نو د ده عقیده مرغۍ پورې تړلی شوې ده. دا د هغوی یو طریقه. دغه شان والطیره، بدپالي، دا هم په هغوی کې وه. څه شی به یې ولیدو که نه، په هغې باندې یو بد فال ونیو، لکه د کارګاه اواز به یې واورېدو، بس 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 تباهي راتلو واله ده. افسوس خبره دا دی چې پښتنو کې د اوس هم ډېرو ګوره دا عقیدې شتي. د سپي غپا یې واورېده، غپ غپ یې واورېدو، مزه مزه راځي، وایي راځه، ولې لکه څه خو وته یې وایي چې دا کار کوو، وایي نه هغه سپي پکې وغپل. ښه روان دی یو کار په اراده، تور سپی مخې له ورغی، راځه راځه واپس راځه، تور سپی مخې له راغی. دې ته بدپالي وایي که نه؟ د تور سپي، د سپي غپا، یا کارغه، یا بله مرغۍ، یا بل شی بل شی، د ده په دې کارونو کې کار څه دی؟ او یو کار سر ته رسول نه رسول، دا خو د الله په لاس کې دي. د سپي غپا به چې الله زما دپاره په یو کار کې خیر اچولی، د سپي غپا به ما څه منه کېده خیر، او چې الله پکې راته خیر نه اچولی، او سپی درته غاپي هم نه، نو خیر به ترلاسه کړي. دا دلته چې نن سبا دا بېروزګاري دلته عامه شوي، دوی ته کومو سپو غپلي دي؟ که چا پکې تور سپی لیدلی، یا د کارغه اواز هم اورېدلی، دا پالتو خبرې، پالتو قصې. یاره ګسه سترګه مې رپي، ښه الله دې خیر کړي. ولې سی چلې ګسه سترګه ستا رپي، نو سی چلې ولې؟ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر کور ته ورغی او ښځې تعویز راغستی و، او زما دا سترګه رپي، د دې د علاج دپاره یې تعویز اچول. هغه ته ګزار کو، غوسه شو، وی شیطان یې دله رپوي، هېڅ هم نشته. وایي سترګه رپېده نه دا د رګ مسله ده، د اعصابو مسله ده. کله نه کله کوم خیال هم کړی د سړي دا ولی داسې ورپېږي، کله خپه ورپېږي، سترګه ورپېده، خو دننه چې ته رګ اخوا دېخوا شو، انسان دی، جسم دی، دومره غټ سیسټم روان دی، اعصابو کې څه مسله راغله، یا یو سترګه ستړې شوه، یا دغه شو، موږ به څه چې چل کېدو ولی، او چې ښی ورپي د خیر کار کېدو ولی. او دا دومره د خیر کارونه چې شوي دي الحمدلله، زموږ خو پکې ښی سترګه سره رپېدلې نه ده، او ډېر مصیبتونه راغلي دي د هر چا په ژوند کې، ګسه سترګه سره رپېدلې نه ده. څومره کمزورې عقیدې جوړې شوي دي چې په الله باندې د چا مضبوطه عقیده وي، د هغه د عقیده کېدی شي. یاره وایي سهار چې ما د پلاني دا سپېره مخ لیدلی دی، زما ټوله ورځ وایي سپېره ده. لکه د پلاني د مخ ستا د ورځې په سپېروالي کې کار څه دی؟
الله چې زما په نصیب کې څه لیکلي او زما په تقدیر کې هغه به ما ته رسي، که زه سپېره مخ وینم او که زه ښایسته مخ وینم، که نه؟ نو دی چې بیا د ورځې څه چلوم وشي هغه نه ووایي ځکه د سپېره زوی مې وي سهار چې کور نه راوته مې ولیدو وي د سره کار شتي نه. دا د کوم ځای عقیده ده؟ یو سړی وایي زه مؤمن یم زما په الله باندې عقیده ده، هغه دا خبرې کوي. دغه شان والطرق، الطرق څه ته وایي؟ د ترک علماو ډېرې معنی کړي. یو دا ورغوې لوستل، ورغوې لولي لیدلي مې که نه؟ داسې ورته ګورې څلور ښځې به دي یا روح خوځي راو ښځې چې زړه کې وایي هغه د یو نه تنګ دی پوه شې د راغلی او دوله په ورغوي کې وکتو چې څلور به وي. خصوصا دا بې واده ورته سخت خوشحاله یا د یو بربان دی او هغه ورته لمنډه په ډسکاونټ کې څلور ورته ووایي، څلور ښځې به دي. ښه را روان کال دی لږ سخت دی او بیا به حالات ښه شي. دلته څه دي؟ تاسو خو ما پوه کړئ دې کې څه دي؟ عقیده ګوره کمزوري ده، په دې کې څه دي؟ ښه وایي دا کرښې نه دي، کرښې دا د چا دا کرښې چې دا دوه داسې یو ځای شوي او د دې نه یو اتیا نمبر جوړ شوی، نو د دې سړي نصیب دا دی که د چا دي کې په منځ کې فرق راغلی او دا کرښې لګېدلې نه وي نو د ده مسله مړه داسې د ماشومانو خبرې کوو. موږ په سکول کې وو، ما ته یاد دي زه وړوکی وم او د پنجابیانو به اکثر دا قصې ډېرې کولې خو د مور پلار نه مې اورېدلې. نو زه به کور ته رالم، یو ورځ کور ته رالم نو زموږ والد صاحب الله دې په هغه باندې د جنتونو سیل وکړي او دا هر څه چې دي دا دعوت د الله د توفیق نه بعد د هغه محنت دی. نو ما هغه ته وویل ما وړو دا خبره کوله، ما ته دا ټولې ګډې وډې خبرې دي د دې. ما ته زوی د دې لاس نه څه پته لګي چې څه به کېږي او څه به نه کېږي. خو هغوی یو کلاس کې خبرې کولې وي چې دا کرښه داسې تلي دا داسې کېږي او چې زه ځان له غم کې شوم ځکه چې دلته دا یو لاس کې زما دا کرښه لکه کږه وږه ده لکه باید دا کیسه ډېره ګډه وډه روانه ده. کور ته چې رالم د دې لاس ته مې صحیح ده دا لګېدلي دي یو مسله خو د دې دا لرې دي. کور کې مې بیا پلار ته وویل نو هغه له دې الله جنتونه ورکړي. هغه زه پوه کړم ما ته وایي چې نه دا د مسلمان داسې خبرې نه کوي چې څه کېږي هغه به د الله له طرفه کېږي او د الله نه ښه امید ساته. نو اوس هغه ماشومانه او غریبانو ته هم ګناه نه وه. ولې؟ مشرانو نه یې اورېدلي دي که نه. نو هغه به هلته رالو سکول کې به قصه شروع کړه ما به ورته غوږ ایښود زه ته متاثره شوم چې دا به یې څه دي څه دي. نو اوس په دې کې څه دي چې دی ګوري غل معلوموي. غل د غل معلومولو یوه طریقه څه ده؟ نوکې ګوري نوکې دومره کیمره دوکان ته لګېدلي هغه یې معلوم نه کړي او دا یارې په څه کې معلوموي؟ په نوکې یې معلوموي. غټه اداره د حکومت به په یو غل پسې ګرځي سره د اسلحې سره د سپو سره د بمانو سره د مزایلو سره د انټرنیټه سره د هر څه او غل معلومولی نه شي. او دلته یو یار خواله ورشه چې دوه ټیمه ډوډۍ هم پوره نه ده او هغه وایي جی وایي دی نوکې معلوموي. دی به وایي تاله دغه معلوم ښه که معلومې کو نو دا هم څه دوکه کېږه پې مه. د ده سره شیطانان دي که نه؟ پیریان ورسره نه دي؟ د ده خدمت کوي. ده له خبر ورکړو چې یاره دا پلانې شی ده دغه ځای کې ایښودلی او هغه تا ته وایي چې داسې به وي. دې کې څه دي؟ دا د غیب علم دی. خو هغه شیطان لیدلی و چې دا شی داسې شو ده ته یې ووایي ده تا ته ووایي په دې هم دوکه نه شي. دا پکې لا پرېږده هغه یو پکې راوتی و هغه ما له چې چیلنجونه را کول خیر ما ته چې ووي عربۍ کې به بحث کوو که تاسو به لیدلی هغه وي دلته یو پیر دی وي هغه سړي له بچی په خېټه کوي سړي له. نو بیا پې یو بل عالم پې رد کړی و. ما خو د هغه جوابونه نه و کړي ځکه چې لایق د دې نه و چې جواب یې شوی ځکه چې دا خبرې د علم نه دي. یو بل عالم بیا رد کړی و
نو هغه به بیا واپس دغه کړی وي ته به ما سره ځې او که بچی یې دله په خېټه نه کړو که نه نو بیا ما ته وایه او بیا به وي لیونی ګرځي چې اوس دا قیسه ختمه څنګه کړم دا د کوم ځای عقیده ده ښه قبول کړې وره دا اوس خبرې دي یعنې ماشوم ته وکړه هغه هم نه مني ښه د ده به مقتدیاني ګوره دا هسې ملا شوی دی نه د ده به شاګرداني د ده به مقتدیاني د ده به غټه خبره وي دی بعضو مولیانو ته چې زه وګورم په دې عوامو مې زړه وسوځي والله چې تبه و برباد یې کړو یو مې پرون نه نن سحر راته یو ملګري دغه مقطع راولېږه ما لا نه و اورېدلې وی دا سوچ مه کوئ چې دې پلاني تنظیم له ووټ ورکول عامه خبره ده دا پیغمبر له ووټ ورکول دي ته دې خبرې ته سوچ وکړه پیغمبر له ووټ ورکول دي یو عام ګناهګار سړی ولاړ دی هغه د دین دپاره به څه کوي څه نه کوي او څه یې کړي څه نه دي کړي هغه هم موږ لیدلي دی خبرې اوس ته دا وایې چې ده له ووټ ورکول لکه پیغمبر له ووټ ورکول دي یو پکې لګیا وي موږ یې ګټو دې کال له موږ ګټو وایي زموږ په شا د پیغمبر لاس دی لکه که ته ووټونه کې که ته سیاست کې که هر څه کوي کوئ خو ته الله او د الله پیغمبر پکې مرایه ده ته پیغمبر ایله بیله د هغه نوم د خپلو ووټونو دپاره استعمالوي د الله نوم د ووټونو دپاره استعمالوي الله نه یېرېده پکار دي نو دغه مولوي صاحب وایي چې لکه دلته پیر دی او هغه څه کوي سړي له بچی په خېټه کوي قصه یې اورېدلې ده لکه حدیث یې ویلی چې د ښځې بچي نه کېږي بیا موږ نه منله خو ځه د ښځې خو بچي کېږي اوس سړي ده بعض خبرې سړی واوري سړی وایي چې وجاړو او که وخاندو سبحان الله د دې کوډګرو د دې جادوګرو د لاسه د دې پالګرو د لاسه چې زموږ معاشره کومه ګډه وډه شوې ده حدیث کې ګوره دا راځي چې مسلمان په مسلمان باندې حرام دی د ده مال د ده وینه د ده عزت د دې به خیال ساتلی کېږي ته راشي وګوره که نه د دې کوډو منترو د لاسه څنګه کورونه تباه و برباد شوي دي که نه دي شوي د څه دپاره د بدل اخیستو دپاره چې زما د پلاني سره نه لګي راشه په ده باندې کوډې وکړه راشه په ده باندې جادو وکړه د دې دپاره چې د دې کس سره دشمني ده پوره خاندان یې تس نس کړی دی ښځه خاوند یې جدا کړي دي ژوندونه یې د خلکو لنډ تنګ کړي دي ظلم د پاسه ظلم بهتان د پاسه بهتان د سرکشۍ د پاسه سرکشي ده دا ورب الکعبه څومره عامه شوې ده دا خبره خصوصا په ښځو کې څومره عامه ده پلاني به پلاني باندې کوډې وکړي پلاني به پلاني باندې عقیده نشتې که چېرته دا پلاني خبر وی که نه چې دې کوډګر له تله څومره لوی جرم دی نو دا به نه وي تلی که چېرته د دې خاوند خبر وی که نه د دې رور د دې پلار د دې معاشره د دې کور کې خلک خبر وی دا زنانه به په کوډګر جادوګر پسې نه وی تلی دا به په پالګرو پسې نه وی تلی زموږ معاشره به نه وی ګډه وډه زموږ دویم دریم کس باندې به چا کوډې نه وی کړی نقصان خو ورکړی کېږي د الله په اذن سره جادوګر پسې تله په کوډګر پسې تله دا یرول دي د هغه عذاب کم عذاب چې د دې کس انتظار کوي مسلمانانو له تکلیف ورکول بیا په دې دا په ګناه د پاسه ګناه ده یو خو عقیده د ګډه وډه شوه بیا دې تلې څه دپاره دی بل مسلمان له تکلیف ورکوي ستاسو څه خیال دی چې د دې سړي په باره کې آخرت کې به د څه حالي څنګه یو مؤمن د دې دپاره روان دی چې یو خاندان تباه و برباد کړي څنګه یو مسلمان دې دپاره روان دی چې ښځه او خاوند جدا کړي
دی څنګه ځان ته مسلمان وایي؟ دی دې دپاره روان دی چې پلار او بچي جدا کړي. دی څنګه دې دپاره روان دی چې یو مسلمان بیمار شي او دی په کټ پرېوځي؟ کوم ځای کې د ایمان، کوم ځای کې د یره د رحمان نه، کوم ځای کې یره د ګناه، کوم ځای کې یره د دې کفر چې یره زه به کافر شم. او حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، اجتنبوا السبع الموبقات، د هغه 7 کارونو نه ځان لرې وساتئ چې انسان لره هلاک کوي. یو پکې څه ذکر کړی؟ جادو. دته د دې کار د انجام پته نشي، ځکه ور روان دي. ورب الکعبه، د دې کوډو د دې جادو د لاسه خلکو ځانونه وجري دي. په داسې قصو کې اخته کړي دي چې آخر هغه سړی مجبوره شوی دی ځان یې وجلی دی. ښځه او خاوند خو یې دومره جدا کړي چې زمونږ خواله خو په مخه دا مسلې راځي. داسې چلی کړی دی چې کور یې ټول په یو بل کې نښلولی دی. نسلونه یې پې د خلکو تباه و برباد کړي دي. عقلونه او فکرونه او سوچونه یې د خلکو ګډوډ کړي دي. عزتونه یې د خلکو ګډوډ کړي دي. دا معمولي جرم دی؟ هغه خو پرېږده، هغه خو لوی مجرمان دي، هغه څوک چې کوي. خو دا کم چې پسې ورماتي او کوي یې پې د بل د نقصان ورکولو لپاره، د هغوی نه څه کم دي؟ یعنې دومره دې مرتبې ته موږ راکوي شو چې یو خو عقیده ګډوډه شوه، په الله باندې عقیده لاړه ډډه وړه تس نس. ورسره دې ته ګوره، دې دپاره روان یم چې یو مسلمان له نقصان ورکړه، یوې خور له، یو ورور له، یو مشر له، یو مسلمان له تنګې کم. او الله قرآن کې څه وایي؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. او څوک چې اذیت ورکوي او نقصان ورکوي مؤمنانو سړو ته او مؤمنو ښځو ته، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. دې خلکو لویه ګناه بار کړې ده او بهتان دا څه دروغ خو به وایي که، او لویه ګناه الله وایي دوی په خپلو اوږو باندې بار کړې ده. زه د دې ځینه د دې مبارک ځینه دغه خلکو ته دا خاص نصیحت کوم، دا کوم چې په دې کوډګرو او جادوګرو پسې ځي مسلمانانو ته نقصان ورکولو لپاره. زه ورته دا وایم ته د اور نه نه یېرېږي. زه دغه خلکو ته وایم ته د جبار د غضب نه او د غصې نه نه یېرېږي. ته د دې نه نه یېرېږي چې یو مظلوم به الله ته وجاړي او د سترګو نه به یې اوښکې لاړې شي. ته د دې نه نه یېرېږي چې د شپې به یو کس الله ته ودرېږي او الله ته فریاد وکړي ستا په باره کې. او الله که موږ خبر شوی که نه چې څومره دردونه او تکلیفونه د دې خباثت ته لاسه په کورونو کې دي، څومره خلک سجدې او رکوع کوي او جړاګانې کوي، او خیرې دقه خلکو ته کوي چا چې دا کار کړی دی. دا خلک به څنګه کامیاب شي؟ په کور کې جړا روانه ده، سجدې فریاد الله ته روان دی، او یا الله تباه و بربادي کوي چې چا دا کار کړی دی. دا خلک به څنګه کامیاب شي؟ زه چې د دې خلکو دا زړونه چې دي دا د کاڼي نه هم زیات سخت دي چې په دې طریقو سره مسلمان ته نقصان ورکوي. خبره مې دا کوله چې عقیده دې هم لاړه تباه و برباد شوه، ورسره ته هم لاړې تباه و برباد شوې، او څومره لوی مجرم شوې. د دې اوښکو به دنه تپوس کېږي، د دې آه او د دې درد دا چې مسلمان ته رسي دې به دنه الله تپوس کوي. دا د ښځې او د خاوند ژوند چې تنګ شوی دی، لنډ شوی دی، دې به دنه الله تپوس کوي. دا وروڼه چې د یو بل سره وران شوي دي، دا خپلوان چې یو بل ګریوان ته لاس اچوي، دې به دنه الله تپوس کوي. دا چې بیمار شوی دی په کټ کې پروت دی، د دې به دنه الله تپوس کوي. او داسې پسې بیا ځه او د دې هر څه نه مخکې تپوس به دنه الله دا کوي چې ستا څنګه عقیده په دې خلکو جوړه شوې ده، تا ځان ته څنګه مؤمن وې، تا ځان ته څنګه مسلمان. نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې په کورونو کې خپلو بچو ته دا خبرې بیان کړي، خپلو ښځو ته یې بیان کړي، خپلو میاندو ته پلارانو ته یې بیان کړي، خپلوانو ته یې بیان کړي. او چې خبر شي چې په کور کې څوک دا خبره کوي چې کوډګر لزم یا جادوګر لزم یا داسې مولوي صاحب لزمه
اگر که د دم نوم ولا ورکوي او تا ته ریکارډ معلوم دی چې د دا عقیده صحیح نه ده د دم غیر شرعي دی نو خپل زنانه راټینګې کوي خپل کشران مشران راټینګ کوي خپل کورونه مه تباه کوئ زمونږ دا کورونه به هله په امن او امان کې شي چې کله موږ دا عقیده د کور هر فرد ته وښایو بیا به څوک کوډو له لاړ شي دا کاروبار چې د دې کوډګرو جادوګرانو نجومیانو زمونږ په علاقو کې روان دی وجه دا دی چې خلک وله ځي خو که ما ورته دا خلک او دا خپلوان په صحیح عقیده خبرو کړو د دوی کاروبار به نور وچلېږي دلته څوک د کوډګرۍ دکان کولاولی شي سعودي عرب کې څوک کولاولی شي د نجومیتوب څوک کولاولی شي دلته ولې خوالی څوک ورځي د حکومت یاره خو سیټ ته کا حکومت خو دې ځي ته رسوي چې نور پې هم بیا نه لګي هغه جدا مسله ده خو د ده خواله به راځي څوک الا دا که دغه زمونږ دا وله وګېدي چې دانه نیمه ورځي نو هغه هم عیب د دوی نه دی د بهر نه سړی راغلی دی کاروبار دلته نه چلېږي دا کاروبارونه په هغه ځای کې چلېږي چې کوم ځای کې عقیدې کمزوري بل اوس مې یعنی دومره دوی ترقي کړې ده ما تاسو ته که سوشل میډیا دور دی یو پروګرام مې کتو او د هغې په منځ کې اعلان راغی چې لاندې ورسره په کرښه باندې داسې دا خبره لیکلې وه که چاته هر قسمه مشکلې نو د پلاني عامل سره د رابطې نمبر دا عامل ټکی چې ووایي که نه پوه شي د کې چل دی لکه زمونږ په ملک کې په دیوالونو باندې ښه صفا لیکلي پلاني عامل او پلاني عامل او د کراچۍ ته چې ورشي هلته خو ټول لیکلي بنګالي عامل او بنګالي هلته دا ټیکه ټوله بنګالیانو اخیستې ده دا قصې دومره ډېرې شوي دي دا به تا او په تا باندې چې چا څه چل کړی دی او په غریب ګډوډ شي چا پسې چل کړی دی نو دا څنګه لکه دا به موږ څنګه معلومو نو ته داسې کار کوه سوچ کوه چې ذهن ته دې څوک راځي اوس هغه سوچ کوي یو کس سره د ده خبرې اورېدلې لازم انسان سره چې سړی ژوند تېرې خو خبرې اورې هغه یې ذهن ته راغی هغه ته څوک راغی او څوک ته وي ترز ویلی دکه دی عقیده خو پرېږده عقیده خو لاړه راله هغه ترز ویوله دشمن کو که نه دلته خو دا جاهل دی ده خو زړه ته دا خبره 100% پرېوته چې دا کار هماغه کړی دی ځکه چې زما ذهن ته راغی او عامل صاحب وایي پیر صاحب وایي چې ذهن ته دې څوک راغی دا هم دقه دی یو کس ته ویلي وی چې ته کور ته ننوتې اولنی نظر دې په چا پرېوتو ده به دا خباست کړی چې غریب ورننوتو په ښځه یې نظر پرېوتو دا حقیقي قصه راته کو هغه ښځه بیا طلاق او هغه ژوند لاړ ټول ګډوډ شو ولې ځکه چې هلته ورته ویلي چې ما ستا سیسټم برابر کو اوس ته ورشه او کور کې چا دروازه کې چابي تا وهله او چې په چا دې نظر پرېوتو دقه ارامېتوب ټول ده کړی دی چې چابي تا وکړه ښځه په خیر لراله په خیر علي پلانیه ده په نظر پرېوته دا ښه وګوره دا خو یې د لستوڼي ما کمره کې دننه را سره دشمنو ژوند یې وله تباه و برباد کړو بیا یې کسانو ته مونږ بیماران یو داسې داراز کار به یې لاس یې کېده او دا مېوې و مخته به راکاتله لاس یې ګرمېږي وایي ورته اخره به روز نه زه تا مو چا څه نه دي کوي او بل و بل مېوې لاس یې ګرمېږي بیا داسې لږ لږ ګرمېږي خو ډېر نه ګرمېږي نو هغه ته یې زه تا مو چا څه نه دي کوي داسې خلک به کېږي اوس هم یعنې لاس یې ولې نیولی دی لاس دې ګرمېږي که نه ګوره دا زه تجربه کوم تاسو کې یو کس ما سره کیني ما سره او زه پې دم اچوم صحیح شرعي دم په ده به دومره رعب راځي که نه یو خو رعب د دې چې استاذ دی بل رعب د دې چې یعنې ګوره زما به څه حالي په بیمار به یم که نه به او نه په ده به خولم راځي دی به رپېږم دی به ګډوډ کېږم او زه ورته بیا وایم په تا شوی دی تور دوی به کې رنګونه م راویستي دي په تا شوی دی او تور شوی دی زه محنت به موږ به هسې چلو کو خو لکه څه مطلب دی
څه خو لږي او په دې کې چې څومره پیسې دي که نه الله دې موږ ساتي دا به بل څه کې نشته چې خلکو ته خو مسلې دي او رامات دي بس بیا دله شوړه ورکوه دی د طریقه کوي شوړه ورکوه طریقه تاسو ما قصه کړې وه زه یو کس خواله ورغلی وم هغه به دا حجامه کوله بدن نه دا وینه نه وباسي بیا خلکو وایي دی دم مو مه اچوي ما ورته یاره ما قاري صاحب ما ته یوه مسله ده وایي څه ما زه چې په هغه ورځو کې زما د معدې مسله وه او زه په ځان ښه پوه وم یاره ما زه چې درس ته کښېنم که نه په دې منځ کې زما په دې سر باندې بوج را شي چې دې به څه وجې بس زما دا تندی داسې ونیو تلاوت یې کوو هلته زمانه خو یې څه پټولی نه شو نورو باندې به هغه نور څه وي خو زما الله لا اله الا هو په زوره زوره لګیا دی زه ورته ښه بلکل ښه صحیح ناست وم یو 10 منټه پورې دی لګیا او تلاوت یې کوو زه ورته ښه صحیح ناست وم کله تلاوت یې ختم کړو ما ورته شو که ته وایې دا ځای خو د دروند نه دی ما دروند دی بس وی الله تعالی روغ صحت درکړي ګوره ما زما مو اول شک و چې چل دی مړه مه اخواشه 10 منټه دي زما ککرۍ نیولې دا به درنه نه بس ته راشه ما زه ستا 10 منټه نیسم چې دا درنېږي که نه درې 10 منټه را دا ځای داسې په زوره نیولی وی دا بیا چې لاس ته داسې لر کړو 10 منټه پرېږده ما اوس دا خپل سر لږ ونیو لږ سړي ته محسوسېږي لکه څه شی چې بلا بیا هم پروت دي نه نه وي منې نه نه وي بیا موږ پې سله ستړي کې ما زه منمه دم درود خو چې شرعي دم درود یې که نه سړي تندی دی هسې ما سوچ کوو چې څومره عوام به ده په دې خبرو دوکه کړي څومره به مالونه په دې طریقه واري خلاصه د خبرې دا ده چې خپل بچي پوه کوي خپلې ښځې پوه کوي مشران کشران پوه کوي اعلان وکړه کور کې اعلان وکړه که به خپل رب باندې غیرت کوئ که نه او ورسره دا ټکې به ورسره زیاتي کو او پوښتن چې مؤمنې غیرتي او بیا چې پوښتنې ښه غیرتي دی به په کور کې څنګه خبره نشي کولی دغه شان صفا ووایه وایه که خبر شو ما چې دا قسمه جاخې ماخې چا کړي دي که نه خیر یې نشته ته ګوره چې دا معاشره برابرېږي که نه برابرېږي دا کورونه برابرېږي او که نه برابرېږي الله دې زموږ د کورونو حفاظت وکړي الله دې زموږ د بیبیانو زموږ د بچو زموږ د مشرانو کشرانو دې الله حفاظت وکړي او په کومو مسلمانانو باندې چې جادو کړی شوی دی او کوډې پې شوي دي الله رب العزت ته هغوی له روغ صحت ورکړي او الله دې د دې مصیبت نه خلاص کړي او څوک چې زموږ عقیدې خرابول غواړي او په موږ کې دا خباثتونه خورول غواړي الله دې ورته هدایت وکړي که هدایت یې په نصیب نه رب العالمین دې د ځمکې د مخې نه ورک کړي الله رب العزت زموږ د ټولو حفاظت وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد